سورة طه دا مکی سورت تے او بدی کی یو سل 15 آیتونه دی او اترو کوګانی دی په مشرکانو باندې رد ځکه چې هغه قرآن واوریدو او هیڅ پروا ونه کړه دا بدی کې موضوع ده څوک چې قرآن واوري وحي واوري او هغه پروا ونه کړي الله دې سي تبا کړي لکه فرعونیان چې تبا کړي او کوم خلک چې الله د وحي تابعداري کوي الله دې سي کامیابی لکه څنګه چې هغه جادوګران او هغه مؤمنان کوم چې د موسی عليه السلام سره وغوي کامیاب کړو تفصیلی واقعه به کې چا ده موسی عليه السلام الله زموږ ملاقات د موسی عليه السلام سره په جنت الفردوس کې وکي بسم الله الرحمن الرحيم طه الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې بعض مفسرین دلته وې د طه او د نور حروف په شان نه دي لکه الف لام میم کاف یا عین صاد الف لام را هغه د دې ټکی معنی د معنی وې د دې مطلب دی اے سړیا یا رجل نو خطاب چاته شو رسول سم ته شو په دې مطلب والی چې دې مطلب دی طه اے سړیا یعنی اے پیغمبره سوی ورته الله ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ندی نازل کړي منګ بتا باندې قرآن د دې لپاره چې په مشقت کې پریوزي دا ایتونه غوړي د غور سره ووري دې ایتونه ورې دوسری یو کس ایمان راوړل څوک عمر بن خطاب رضی الله عنه دې آشنا ایتونی بعض مفسرین دا روایت راوړي عبد الله بن عباس نه چې کله قرآن نازل شو او رسول الله سلام په هغه باندې عمل کو صحابه کرامو وکاو منځونه به کول د شپې نو نضر ابن حارث او نور کافرانو به دا خبره کوله یره د مسلمانان د قرآن وی دوی لپاره مصیبت ده ها ځکه چې دوی خپه سخته کې واچول الله سبحانه وتعالى نازل کوي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا قرآن خو ما دې پر نه نازل کړي چې تاسو مشقت کې واچو ولې نازل کړي الله الا تذکرة لمن يخشى مگر نصیحت د بار دا غچا چې یریږي تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نازلی دل ددی دا غزاد د طرف ندی چې پیدا کړی د زمکه او اسمان نو چت الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات عرش باندې برابر دی یا رحمان ذات عرش د پاسه دی څنګه الله شان سره خای الله ذات عرش د پاسه او علم او قدرت او احاطه فهر ذکر له ما في السماوات وما في الارض داغه به اختیار کې دی هغه چې بسمانونو او چې بزمکه کې دی وما بينهما وغس چې بمنځ د دوانو کې دی وما تحت الثرى او غس چې لاندې د زمکه نه دی وإن تجار بالقول أو كتخكارك وينا فإنه يعلم السر وأخفى نيقيننا غخوك ودي بپٹاو پڑیر پٹا وینا خکارخو بپیجنی ولی ذکر چی پٹا السر پٹا اخفا چی لاغینم پٹای اللہ ادام ما تبقتا ناشنا علم دل اللہ سبحانه وتعالی ذکر حدیث کی رازی رسول سموی چې تور میګه په نیمه شپه کې تک تور تیاری تور میګه تور غټه او دا غټه سي مې نه بالکل او دا میګه پیروانی الله د عرش نه دا میګه نه او د خپو کشاره موري تر الله ناشنا علم کله چې رسول سم بس خوله رااله ان شاء الله سوره المجادله کې برایش نو خپل خاون تذکره وته کوله دي سي عائشہ رضی الله عنها په بل کوټه کې و نو غوږی خو دې دا سوي څنګه چې یو مسله د جره مسله ووري بل خزر غلي چې خزر ګور رسول سم ته سوي او دا زنانه د دې خبر ډیر اهتمام کوي چې کله دې د خاون سره خزي خبري کوي نو چې دا به ته ګوره سوي
هغوی چې ما د بلې کوټې نه غوږ ایښود یو منځ کې یو دیوال او څه خبره به یې راتله څه به یې نه راتله خو پاک د هغه ذات چې په عرش باندې دی او د ټوله خبره یې واورېده الله آیتونه نازل کړو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا الله واورېده خبره د هغه زنانه چې تا سره د خاوند په باره کې ماریزې کولې د الله دومره ناشنا علم دی الله لا اله الا هو الله نشتی اقدار د بندگی سوا دغنا له الاسماء الحسنى دغه د پاره نمونه خست دي وهل اتاك حديث موسى او يا راغل دي تا خبر د موسی علیہ السلام قصه لري ناشنا انسان د موسی علیہ السلام زه به الله تذکرہ کړي زه به الله تذکرہ کړي دلیل بدیم دی چې الله بډیر مینو زه به دغه تذکرہ بدی کې الله وګوره د څنګه سره وځه خو الله به مینو کنه ځکه زه به یادې رسول صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي پیغمبره چې تجربه نه وګوره وګوره موسی علیہ السلام ته سختی پیراغلی نو ایته د قصه راغلی دغه اوریدلې ده کنه الله بیا وی اذ را نارا کله چې ولید فقال لأهلهم كثوا نوي خپل کوروالو ته ایثار شي اني انست نارا یقینا مالي دلدور لعلي اتيكم منها بقبس شاید چې زبراونم تاسو ته دا غور نشغله او اجد على النار هدى یا بو ممدور بخوا کې لار خودن کې موسی علیہ السلام سورۃ القصص کې براشي چې څنګه تلو مدین ته الته موسی علیہ السلام سو کاله تیر کړو لس کاله شعیب علیہ السلام لور په واده شو لس کاله بعد به روان شو مصر ته د الله په هر کار کې حکمتي لار ته خطا شو د جمی شپو د جمی او تک تور تیاره او لار ته خطا شو دې ته وګوره خدې ته وګوره خزه وسرم د چې لا یوازې به هم څه خبره نو څومره مشکل شو چې سړی سره خزي او تک تور تیاری او د جمی شپې او لار دنه خطا شي نو په یوځي کو درنه ښکارا شو نو به دې خسته ته کینه چې زما د غرنا طرف ته یا خو دغه کې څوک ناشته دا اور لګول نه لار خبره توخی کنه او کده غنی نو د غرنا نه یو شغله دلته راوړو موږ به ګرم هم شو او بل رڼا بشي یو فائدہ خو شي یا برته لار بلو شي یا به ګرم شو په دې کې فائدہ خپل خزي ته سوي وي ته کینه نو څه فائدہ دروته دا غي خدمت لپاره او ستاسو خدمت لپاره تل ته کینه زل ور راوړم دا طریقې زده کوي د خزي سره چې محبت کوي تاسو سره محبت کوي او چې خزه څومره نازبینه ساتي دومره به تا نازبین ساتي اجي ته چې جل کوي هغه سره ماغشان کوي ته د کنځلي کوي هغه دغه خرش پرش د ګرځي بیا عادت کړی دی په دې وهلو ټکول سره دی عادت کړی د کنځلو سره زه اورم کنه په دې لارو کوڅو کې زمونږ د پښتانه ټلیفوني ملو کړی او دا کوپر بغری دا بربادي بوي به داخینه بدرای شي یره شیخ سې چې له خلک د خزه ما سره محبت نه کوي لکه دې چې د مینې محبت کور نشتی زمونږ صحیح ده ته چې اسمان نه راکوشي ته به کنځلي کېو اب تاسو سره محبت کوي ته به وایي ټکه هغه به ته جی جان کې او ته به نظمین ساتي دیو لاس نه خپل نه خيږي کین ته سو کوي بل سره سو ته مینا کوه بل سره مینا وکي ته سره محبت کوه محبت وکي دا به فائدې تاسو ذکر کړه چې موسی عليه السلام خپل خزه نستړي کول هغه د سوې ته کینه زم زدل ور راولم باغي خو بګر مشي کم سي کم کنه فلما اتاها نور کر چراغ غیت نودي يا موسى وذكر شدته موسى خدای اوس ته پته نشتی چې چرته روان دي دته پته نشتی چې زما یو زی ته زم چلته والله خبرې کوي ما سره روان دي بس د کندې په خې طرف کې یو ونه و ان شاء الله دا پر روان درسونو کې راځي مخې
هلته یې ونه وه د دې ونې نه دا رڼا ښکارېده نو د دې ونې طرف نه اواز راغی یا موسی 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 علیه السلام حیران شو چې دا څه قیصه ده څوک ښکاري نه دلته و رڼا ده ونه ده دا څه قیصه ده لږ غلی شو نو بیا خبرې شروع شوې اني انا ربک یقینا زه ستا رب یمه فاخلع عليك نوباس بزار خبل إنك بالوادي المقدس طوى يقينا تبكن دپاك كي چنومي توادي بزار لري کوي بزاري ويستو مخکې وته سو یلا الله اکبر زم چې اج سړی ځان سره سوچ کی چې دغه ټیم کې بدري موسی علیه السلام سس یعنی خوشحالي څه سوچ و دغه سب حیران یا الله ورته ووایي دا ځای به زه ووایه پیزار دې وباسي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى او ما غوره کړی ته نو غوږ کښې د هغې ته چې تا ته وحي کېږي انني انا الله لا اله الا انا یقینا زه الله یمه نشتی اقدار د بندګۍ سوا زمانه دې چې عمر بن خطاب راورسېد بس دغه سخي انسان د سترګو نه اوښکې روانې شو دغه خپل اوښي ته یې وویل میلاو به نه شي ما ته سړی کوم ځای کې دی په دې زه به دې بوځم راځه وي دې آیت پې بس بیا سم اثر وکړو چې الله وایي یقینا زه الله یم او زه د عبادت اقدار یم فاعبدني نو بندګي کوه زما واقیم الصلاة لذکري او پابندي د مانځه کوه زما د یادولو دپاره دې کې دا فایده شوه چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر له اوچت مقام ورکوي موسی علیه السلام له ورکوي نو په منځه یې راړی وایي د دې منځه اهتمام ډېر کوه مطلب دا چې اوچت خلک او دیندار خلک او غټ صفت دار چې د منځه حفاظت کوي إن الساعة آتية أكاد أخفيها يقينا قيامت راتلون كده أكاد أخفيها نجديم چی پټ کما لتجزى كل نفس بما تسعى لدې لپاره چې بدله ورکړي شي هر نفس ته دا غس چې هغه کوي الله چې قیامت خو یقیني خبره ده چې راځي به خو د دې راتلو علم ما پټ ساتلی دی چې دا خلک محنت او کوشش ډېر کوي فلا يصدنك عنها نوادي نړۍ ته د هغې نه من لا يؤمن بها هغه څوک چې ایمان نه لري په هغې باندې واتبع هواه او تابع د خواهشاتو خپلو فترده نو ته به هلاک شي الله ورته چې ګورې دغه خلکو خبره ونه مني کوم چې قیامت نه مني سبحان الله دا خبرې روانې وي اچانک ورته الله وایي وما تلك بيمينك يا موسی او څه دي دا ستا په ښی لاس کې موسی دا سره څه دي وایي ولې الله ته پته نه و چې دا څه دي یو دې ته ناشنا کار ښیي ګوره قالوا يا غاهي عصاي دا زمام سادا أتوكو عليها تكيل قوم بديباني وأهش بها على غنمي أو باني راسندم بديباني دخبلوا بزو قدو دفارا ولي فيها مآرب أخرى او زما د بار بدی کی نور ما جتندی الله دې سم ته پوښ کړو وې سړي هغه دا فوائدم بیان کړو نو د موسی علی السلام د امسا فائدہ من امسا وړړې وتم لګوله او بيزو ګړو د پاره پانی به پر سندلي نور به کوم ډېرې فائدې دي سې کله کله یو شی د انسان سره چې ډېر فائدې مونږ په ډېر ځینو کې پکار راځي داغه د امسا ډېره قیمتي وه الله تولي تبوس کو دغه وجه ده قال الله ورتوي القيا يا موسى غزار كدمسا يا موسى فالقاها غزار كره فاذا هي حيه تسعى نناسب دغه نمار جوړ شو چې منډي والي
قالوا يا الله ورتوي خذها ونیسه دامسه ولا تخف وما یریږه एकदम چې سړی دې کار ویني خو یریږي. موسی علیہ السلام ګوره الله اوس ډایرکټ خبري شروع کړي او در موسی علیہ السلام هغه یعنی زړه ورتیا طاقت ته چې دومره روح پیرانه غي یعنی چې الله دې سره خبري شروع کړي څنګه روح برایي په دې چې اوس امسانه چې مار جوړ شو لازم به بیر راځي پر رسول سم په جبريل لاغه اول پیر نشوته ویوای الولا رسول سم دومره ير راغلو دومره ير چې کور ته واپس راغی او خدیجه ته سي زميلوني په ما صادر راوچو دومره ير پرار لازم بسړي ير راځي اول پر وحي راشي. سنعيدها سيرتها الأولى زرد چې واپس بکو دامسا اخپل زوړ حالته. واضمم يدك إلى جناحك او يوزيك الأسفل دترخبل سرا تخرج بيضاء من غير سوء روبوزي سپين بغير د نقصان آية أخرى بل نخدا لنريك من آياتنا الكبرى ددي دپارا چې وخایو منګ تا د نخوز منګلو یونا الله دا ددي دپارا خیم چې بل غټه نه خده ته خیمه نوري برتم خیم د ټول غټه نه خسده د الله د قدرت فرعون سره مقابله د الله د قدرت غټه نه خده چې دومره کمزور انسان او الله ورته چې ستاد الله سبا ګوره مصر او فرعونیان او دغوی په بچای کې بغټ غټ خبري راځي او ټول بغیر کی در الله د قدرت غټه نه خاله. اذهب الى فرعون انه طغى لارش فرعون ته یقینا سرکشي کړی دا دې معجزات در کولو مقصد دا الله وجه ته بچرته زی فرعون پسې وځي اسی اچانک وته الله دا وی ته بچرته زی فرعون پسې بل سوکم نه فرعون پسې وځي دغه جواب ته ګوره قالوا موسی رب اشرح لي صدري اے رب زما کولاوک زما سینا دعوت مخ کې الله تبا جزیو کې یا الله وی سینه می کولاوک ويسر لي امري او اسان كما تكار زما دغټ کار دی فرعون سره مقابله او توحید. واحلل عقدة من لساني او کولاوک غټه زما د جبنا يفقه قولي چې پوش یغوي بوینا زما. موسی علیہ السلام د جواب لګن خطا عسكر وټی دلاسه د جواب ان خطا ویل د غټه د کولاوک چې یغوي په دې خبر باندې خپوش. وجعل لي وزيرا من اهلي او غرزو مال را ملګری زما د کورنینا غورم کو هارون اخي هارون نور زما هارون مشر دی کشر دی مشر دی دلیل لبدی باندې چې کله کله کشر د مشر نسی غوري دغه به دوانو کې شک نشتی موسی عليه السلام غوري اشدد بی ازری مضبوطک با غسر زماملا واشرکو فی امری او شریک غزما بکار کی کئی نسبحک کثیرا د دې لپاره چې پاکي وایو ستاډیرا ونذکرک کثیرا او یاد کو تاډیر انك كنت بنا بصيرا يقينا تيب من باندې لیدونکې. هارون علیہ السلام وغوښتو دې لپاره چې ما سره مرستو کې بری دعوت کې بلې ځم به کار کې شریک کار به آسان شي څنګه چې یو بل به تایید کو او کله چې مولیان په یو مسله باندې اتفاق وکړي نو دا مسله خزور ونیسي. لکه اوس په علاقه کې دوه علما دي دې دوه یو شان مسله بیان کړي جمعې پرځ نه خبري زور ونیو او چې کله اختلاف وکړي نو بس خلک کوم تقسیم شي
او په خلکو باندې امتحان هم راشي او موږ ته پته نشي چې چا ومنو ځکه دې دا وي هغه دا وي قال ورته الله قد اوتيت سؤلك يا موسى یقینا درکړې شو ته غوښتل شوی شستا موسی الله له ټول سوالونه قبول کړ خو نور وته الله را دې چې واځي ګره دا نعمت نه دی چې مسته دعا قبول کړه مخکې ما په تمن احسانات کړي ولقد مننا عليك مرة أخرى او يقينا احسان کړو موږ به تا باندې بل پیر اذا اوحينا الى امك ما يوحى کله چې خبر ورکو موږ مور استاده د هغه چې خبر ورکې دي شو داغي د الهام په طریقه باندې الله ته وحي وکړه زړه ته خبر واچول ان قذي فيه في التابوت چې واچو دې بسندق کې فقذي فيه في اليم بیا واچو د صندوق په دریاب کې فليلقيه اليم بالساحل نو بغرزي دلر دریاب بغاړه باندې ياخذه عدو لي وعدو له وبني سيدلر دشمن زما او دشمن ددا دې واقعي تفصیل ان شاء الله په سورۃ القصص کې راځي الله سبحانه وتعالى غلي مور ته وی الله وي موږ ته پته و چې د موسی عليه السلام د مور په ځل باندې ستیریدو کله موسی عليه السلام ګوره په هغه ورځ پیدا شوی چې په کوم ورځ بالکان قتل کیدو به هارون په هغه ورځ کې پیدا شوی چې پرې خودو به نو په کوم ورځ چې الاول باندې باور موسی عليه السلام پیدا شو مور غریبه بغم کې شو چې اوس کده لخر راشي د فرعون د سبق الله ته بس دغه ته گزار کړه صندوق تفقد فيه في اليم او به صندوق څخه گزار کا دریاب ته مخکې ورشي ان شاء الله الله به دا ټکي التم ذکر کوي موږ فرعون او دغه قوم تباکو فی الیم په کوم ځای په دریاب کې او گزار کو موسی علیہ السلام بچ کو په کوم ځای کې فی الیم دریاب ګره یو دی او دی یو طرف ته ماشوم د وړي په صندوق کې بند دی بل طرف ته سم زورور بچای خو دې به غرقیه به بچکی دلیل دی چې الله مرګرتیا د چا سره یې عمر سره چا سره یې نه غنځي کی حالانکه دریاب ګره ماغه دریاب دی هغه دریاب دی چې کبه تر موسی عليه السلام مور موسی عليه السلام اچوله نن بګي فرعون تباکی غرقیه بګي والقيت عليك محبة مني او اچول ما بتا باندې مینا د خلکو د طرف زمانہ ولتصنع على عيني او د دې لپاره چې پالن وکړې شستا زما بسترګو باندې الله موږ ته ګورو مینا به الله واچولا چې دغه صندوق ورغه د چا کورته فرعون کورته وبو کې ورننوت کولاو کو الله جي سکینه د اسی بلا شورای د فرعون بیبي چې به ورسره مسلمان شي ای صندوق کولاو کو فرعون سره ولاړو او شو رخ کوله ما شوم دي نو مینه پیراله فرعون بخپلم په ځل کې خوښ شو چې الک کوله ما شوم دي او بل دجره خزي تر بنو داړه رو شو چې د سموایو د پریده موږ له څه فائدې راکې موږ سره وي صحیح دی ته وین دا ټول الله کار دی سبحان الله الله د موسی عليه السلام ګره بل ځکه ملوي ولې شي بل ځکه ولې شو کنه د دریاب ته باندې کړو د صندوق به بل ځای ته وړه دغه موسی چې دی د دې لپاره د ټول خلک وجلی هغه د کور ته راغی الله خود ته چې طاقت دي شي اذ تمشي اختك کله چې روانه وا خورستا مور ورته ویلا په سورۃ قصص کې راشي ویجوی دا ضرورت دی ګورې چې صندوق په کم طرف شي نو مور خو بچی باندې مې نه کړ هغه دې چې په غاړه روانه او صندوق باندې نظر بیره مور ته ویجی صندوق خپل لا ذکر الله اصبح فؤاد ام موسى فارغا واذا موسی علیہ السلام د مور زړه بالکل خالی شي او هر ستیر شي سیب دغه بچی غم پکيو
بل امتحان الله دا راوسته سبحان الله وګوره چې دا موسی علیه السلام خو هغوی اوچت کو خو ده بیا د چا پی نه خوړو نو دا خوري ورله څه ورته ووي فتقول نووي هل ادلكم على من يكفلوا ایا ونخیم تاسو ته هغه څوک چې پالنه به وکړي دله به پی ورکړي هغو ته یې راوله څوک چې اوس دله د پیو څه بندوبست وکړو هغه لاړه مور یې پسې راوسته دا زه مور وي چې ورله هغه ورته خو نه پوهېږي دی زوی دی وي ته یې وګوره نو زموږ خو ازارش نه کړه چا پی نه څکي چې هغې څنګه تی د سملوي به شروع وکړو وی شکر چې دې پېښ کې ته ځان سره بوزو موږ بدله خرچم درکو ته له پي ورکو دوه کار به کوي الله ته بچي واپس کو او تنخواه بوله ورکي د الله کارونه دي فرجعناك الى امك نور واپس کړي موږ ته مور خپلته کای تقر عینها د دې لپاره چې یخي شي سترګې داغي ولا تحزن او غمجن نشي وقتلت نفسا وجلوت يوكس دا قسم په سورۃ قصص کې راشي چې کله دا قبطي او د بني اسرائیل یو کس جنگ نو دغه مطلب نه وجل خصوصي ولورګو دغه سره مړ شو او واقع ان شاء الله راځي الله ته یو کس تیم وجلو فنجيناك من الغم بس بچ کړي منګ ته د غمنا وفتناك فتونا او امتحانات راوستل من بتا باندې ډېر امتحانونه فلبثت سنين في اهل مدين بیا وخت ورکوتا یو سو کاله په مدین والو کې لسکاله شعیب علیہ السلام وته سی ویلو بیا ته کاله به زمان سره مزدوری کې کله ستې پوره کړو دا یعنی ستاره طرفنه به یو خیمه سره ثم جئت على قدر يا موسى برالي تبوخ مقرر موسى واصطنعتك لنفسي اوركړې ما تدخل زان دبارا اذهب انت واخوك بآياتي لارشت ورورستا بمعجزات زمان سرا ولا تنيا في ذكري او سستی مکوي به ذکر زما کې معلومه شو چې دعوت کې او به د مغټ خلکو د مخامخ کې الله ګور ذکر کې سستی ونه کې چې کوم سره ذکر ډیر کې الله حفاظت کې اذهب الى فرعون انه طغى لار شیطان فرعون ته یقینا سرکشي کړی دا فقولا له قولا لينا نو ایدوانا غتوینا نرما لعله يتذكر او يخشى د دې لپاره چې نصیحت واخلیا وریږي د آیت د انسان په ځل کې ډیر امیدونه پیدا کوي د الله نه ذکر د خپل ځاني و من دای چې زورم بانتها د الله سبحانه وتعالى زما خو امیدونه زیات شي او چې الله مهربانه بچره ان شاء الله الله ورحم کوي سره وي چې بدی کې دا کوم ذکر بدی کې د دلته دي الله وی چې تاسو لار شي دوانه په فرعون پس نو خبري وسره نرمي کوي ګور دا الله دا هغه چا مبارک وي چې هغه دا ویلي دي انا ربكم الاعلى دستاسو رب یم نو چې الله دا غو مبارک وي چې د سره خبري نرمي کوي مزمو ته باندې به ان شاء الله مهرباني کوي او موږ دا غو منو او غرب منو او هغه ته لوی رب وایو قالوا وديدوانو ربنا يا رب زمنگا اننا نخاف ان يفرط علينا يقينا من غيريغو ددينا چيزياته بو کی پمنگ باني او ان يطغى بسرکشیو کی حالاتو کی سوچو کو د خپل کمزوري ته وکړو فطرت مطابق ويري دلته انسان په فطرت کې د خبره پرته ده الله ته دا یې راخاره کړوي مونږ یریږو چې لا سړی بچ ته بل څه جاخه جوړه کی چې دې ضرور سړی کوم بچای دې شنه چې ته مونږ مړ کی یا بل څه سخت سزا راګي سرکشه سړی دی یا بستاد شان خلاف خبره بو کی بیا مونږ باغی صبر نشو کوله سره سم مسله به جوړه کی قال الله ورتوي لا تخافا مريقي إنني معكما يقينا زستاس دوان سريما أسمع وأرى أورما وإنما
زستا سملګره دي کې فائدہ ګور الله وتوي انني معكما زستا سره په دې خبره ختمه نکړه اسمع وارى اورم وینم لکه دې زمانه خبره ختمه کړه چې انني معكما زستا سره نبی باغ خلق ویلې اکه خلق چې الله په هر ځای کې وګوري الله غوته زستا سره الله دا غوې د مسله ختمي نو زستا سره اورم وینم یعنی زستا سره د سپ لحاظ د علم په لحاظ د اوریدو په لحاظ د لیدو په لحاظ نور زما ذات سره نه لري الله ذات بعرش فاتيا نلار شي دوانا غتا فقولا دوانا ويغتا إنا رسول ربك يقينا من پیغمبران استاد رب د طرفنا فارسل معنا بني اسرائيل نوليغ من شر بني اسرائيل ولا تعذبوا موازاب مورك ودويتا قد جئناك بآية من ربك يقينا من راوړي د تا ته نخه د طرف دربستانه والسلام على من اتبع الهدى او سلامتیا دا غچا د پاره ده چې روان شو په هدایت بشي ان قد وحي الينا يقينا وحي کړي شوی د منته ان العذاب على من كذب وتولى چې بشک عذاب باغ چا باندې دی چې دروغجن غني حق لره او مخړې د الله د دیننا بدوان ورلو خبره شروع شو ډېری خبرې وشوي موږ سره بني اسرائيل پرې دا فرعون ودسوي قالوا فرعون فمن ربكما يا موسى نسوق دي ربستا سدوانو اے موسى قال غوي ربنا رب زمنگا الذي غزاد اعطى كل شيء خلقه ثم هدى چې ورکړې د هر شي د پیدایش دغه به وردلار خو ولیدا د الله سبحانه تعالی طاقت او بیان کو هر یو مخلوق دغه په خاص شکل کې پیدا کړی په هر اندام کې ول فائدہ چولیدا به هر یو ته د رزق د طلب کولو طریقه خو ولیدا دا زمونږ رب دی فرعون لا جواب شي د څه خبرو چې کله لا جواب شو نن سبا چې د باطل پرس لا جواب شي دا خبرې کوي قالوا فرعون فما بال القرون الاولى بس حال دې د قومونو مخکینو خاغه زاړه جو کافرانو پوخانی سو کافرانو نن سبب د قوي ته ول قرآن د حدیث دعوت ورکه ازمنګ خپل کافر او جهنم کې دي اما شران جنب ویل ودا سوال فرعون کو مخکینو بارګي سوي جواب د موسی عليه السلام د عزت کې ډېر قیمتي جواب قال غورتوي علمها عند ربي في كتاب علم د خبر زمان د رب سره دی په کتاب کې اصل موضوع ما ورته خبرې ده د علم د چا سره دی الله سره ته مين موضوع لراش دا موستاوز کې خبر روانه ته به ځر نکروا چې قوم رواچ نتبم دي شو چې سړی کړه ته وي چې زما پلار زماني کوي الله ته پته چې هغه په صحال تل دی اوس په جنت کې جهنم کې وي الله دې وبخي خودم رده چې او زما واست خبر روانه نو تدیج لراشه لا يضل ربي ولا ينسى نغافل كي زما رب نهري خبره الذي جعل لكم الارض مهدا الله غزاد دې جګر زولې د تاسو د بارز مکاواره وسلك لكم فيها سبلا او رواني کړی دي تاسو لره بدی کې لاري وانزل من السماء ماء او نازل کړی دي د اسمان نوبه فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى نروباسو منګه باغی سره جوړې د غیاګانو مختلفونه كلوا ورعوا نعامكم خريو سروي سروي خبل ان في ذلك لآيات لأولي النهى يقينا بديك خامخا النخيد طاقتي دبار دا قلوالو منا خلقناكم لديز مكنا من بيدا كريي تاسو وفيها نعيدكم او بديك بوابسكو من تاسو ومنها نخرجكم تارة اخرى او دا دين براو باسو تاسو لرب الفير
بوزه کې موږ په درسونو کې دا فائدہ بیان کړو چې انسان د ژوند مختصر قصه ده من تراب على تراب الى تراب د خاورونه په خاور باندې خاور ته دي چې کوم الله دا خبره کوي منها خلقناكم د دې خاور نه موږ پیدا کړی وفيها نعيدكم بیا بدیل ورځي ومنها نخرجكم تارة أخرى بدون بربم دقق خاور نه پاسو ولقد أريناه آياتنا كلها أو يقينا خولي من فرعون تنخي خبلي طولي فكذب وأبى ندروجني كريو إنكاري وكو موسى عليه السلام فكلونو دعوت وچلو فرعون تاو داغا قوم تا خواغوی نمانلا قسم طریقو سره دعوت ورکو نو هغه د دې خبرو مقابله په دې سره وکړه قال ورته وی اجئتنا ایت راغله منته لتخرجنا د دې لپاره چې وباسي منګه من ارضنا زمنګ د زمکه بسحرک بخبل جادو سره یا موسی دا فرعون ډیر خيار وګړي ډیر خطرناکي خبرې بوله ورتلی اوس دام د دې وغړ چللې خا پوج بس سیده ازمکه لکه زمنګ نه علي د دې غریبانو حق ته خوري نو تر دې خلکو حق خوري د دې غریبانو د دې کمزورو د خو دې زمکه ده فلناتينك بسحر مثله بس راب ولوتا تجادد دي بشان بس لازم مقابله وک دا ول ورځنه په دې حق باندې نوم د جادو کې خو چې خلک د متاثر نشي ورته وي سیدنه چې تاسو له جادو دې موږ بم جادو راول استاد لري جادو بشان فجعل بيننا وبينك موعدا بس مقرر کا پمن زمنګ او بمستا کې وخت مقرر لا نخلفو چې خلاف بينك ونحن منغ ولا انت ونت مكانا سوى زي برابر ده سیدنه ته مقرر کزا هذا خیال فرعون چې زو بدی موسی باندې د بور وجه د بويري چې دا وسړی مقابله کوي هم څوک دی ولي الله الله خاص بنده وکلم الله موسی تکلیما الله وزر خبري کړي هغه د سوي قال ورتويا موعدكم يوم الزينه وخت مقرر استاسو ورځ د اختر شو عام ورځ غوړه نکړه پته ولې کوم ورځ به اختر ورځ وان يحشر الناس ضحى او جراج مګړې شي خلک په وخت د ساخ کې اختر پوره د ساخ په وخت ته کې دی وخت ټول خلک عام خلک میلي ترازي نو په دغه ورځ په پته ولې فتولى فرعون وولد فرعون فجمع كيده نراجم كخبل چلول ثم تابع خلق راجم شو جادوګران رالو او یا جادوګرانو عبد الله ابن عباس ویل سو جادوګرانو او یا جادوګران او دې طرف ته سو کولای موسی عليه السلام د هارون دي او لاس کو سره سره ام سره سوره کوله منظر دي او دا ټول قوم ولا خلق ټول غلي شنن بګورې سکی موسی عليه السلام چې ورغه د مؤمن طریقه ده دې خیر خوای قال لهم موسى عليه السلام غويتوي ويلكم تباشي لا تفتروا على الله كذبا مجوړوي بل باندې درو فيسحدكم بعذاب نبيخ بوباسيستاسو بعذاب سره وقد خاب من افترى يقينا ان امید دي غسوک چې دروغي جوړ کړل نشیت وک اوس په دې کې اثر بیو کی ورته وی د الله بندگانو د سجده جوړوي ټول دروغ دي ګوره د الله نه ویریږي د خپل خبرې پرې دي د موسی عليه السلام دی نصیحت په باندې غټ اثر وکړو پیغمبرانو دا خبرې ګوره ډیر زړه ته کوزي فتنازعوا امرهم بينهم نو اختلاف وکړو دوی د کار خپل بمز خپل کې یو بل سره ورانش او یا کسانو پوس غوګونو کې شروع یو خبره خو صحیح کوي بازو بکی دغه چې موږ ته پته چې نه جادو دی نشي چې لوکو سړی ګوره پیغمبر دغه دې خبره خو پیغمبران کوي
واسروا النجوا او به پټه خبره وکړه یا پټه جرګه وکړه بلک جدا شوي صبر وکړي موږ لګو خلو به راوځي دا خبره خو د عام خلکو مخکې غونی شي کولای کنه یو سیرته شو ها سوای فرعون دې ته صدق جوړ کړي بعض وګورو دا خبره خو دې خو دې کې پیغمبرانو خبرې شي د نور ته چې سړی پیغمبر منبر نه لري دغه یو فرعون د مخامخ ولړ رب هم داده هر څه داده نو بس دغه بس چې پکې لګ دي شي کاږي شي هغه بیا د خپل خبرې ته برابر شو واپس راووت قالوا ويدوي ان هذان لساحران یقینا دا دوانه خامخا جادوګران دي فرعون دا تقریر چاته کوي نقوم ته نه کې جادوګرانو ته کوي قالوا وي ان هذان لساحران یقینا دا دوانه خامخا جادوګران دي يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما غواړي دوی چې وباسي تاسو د ځمکې تاسو نه په خپل جادو سره ويذهبا بطريقتكم المثلى او غواړي چې ختمه کې لار تاسو چې غوړه ده فاجمعوا كيدكم بس مضبوط کین خپل چل ثم تصفى براشي بسفنوږي وقد افلح اليوم من استعلى او یقینا کامیاب دي نن ورځ هغه څوک چې غالب شو اختر ورځ ده فرعون بګدا اعلان وکړ یو سیده خپل چل ګره خو مضبوطو کوي ګره فرعون ته خو پته ده حقیقت کنه خو څه خو ویل نشي ځکه ته ګره ویزانو ته مضبوط ساتي او بس نن به چې کم سړی وګټل هغه به موږ عزت ورکو هغه به زما سره درباري او هغه به خاص سړی او هغه به انعامونه د قصې کول خکری ولا غړولې چې دی بس کوي دی به مقابله کوي قالوا أغوي يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى يا تغزارك يا بشو من قاول لا غشانك غزاري لما سلام مخي بيانا كريوا چدا أدبناكو ذكو دلبي إيمان نسيبكو قال بل القوا وي موسى ملك غزار كيتاسو فإذا حبالهم وعصيهم نناسابا پڑی داغوی ومساقانی داغوی يخيل إليه من سحرهم فخيال كرات للموسى دا وجه دا جادو داغوينا أنها تسعى چدا مندوي ثابت شو جي جادو سكي جادو اثر كي الله بحكم سر فاوجس في نفسه خيفة موسى نو پټکړه پزړه خپل کې ير موسی عليه السلام الله بزرون علي ظاهر کې خوښونه وي الله پزړه کې ير راغلی و طبيعي ير چې اوس او یا کسان پړي او امساګانی او د شینه گذر کې دغه ماران جوړ شي ير خو لازم راځي کنه قلنا من ورتو لا تخف ميريغا إنك أنت الأعلى يقينا توجتي وألق ما في يمينك أو غزارك غساجي دي بخيل أستاكي تلقف ما صنعوا نتير بك يا غساجي دي جور كريدي إنما صنعوا كيد ساحر يقينا غشيجي جور كريدي أغتل ولد جادو قرانو دي ولا يفلح الساحر حيث او نشي کامیابی دی جادوگر کم زید جراشی فالقی السحرة سجدا نو غزار کړي شول یا پریوتو جادوگران سجده کونکی قالوا وی آمنا برب هارون وموسى ایمان راوړې دې منګ برب دارون او د موسی دا واقع مخکې تیر شوی د موږ تفصیل کړي قال فرعون ورتوي آمنتم له قبل ان اذن لكم اي ایمان راوړو تاسو بد باندې مخکې د دین چې اجازه درکم تاسو ته انه لكبيركم الذي علمكم السحر یقینا دغه تاسو مشر دی هغه چې تاسو ته جادو خو قمقلانو د مقابله نه کوله خو ما چې تاسو سره مخامخ کونو خو د تاسو مشر دی دا چې د چل جوړو چې دوی متاثر نشوي دا دم جادوګر دی وي
تاسو د جادو له کم ځینې ذکر خو دنه مې ذکر کړو تاسو نو زیر شي فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف نخامخ پریبکم لا سنستا سوخ بیستا صورت بدل ولو صلبنكم في جذوع النخل او خامخ پانسیبکم تاسو پتنود کجرو ولتعلمن اينا شد عذابا وابقى او خامخ پوب شي چې کم یو زمنګ نسخت عذاب ولدي او همیشه عذاب ولدي هم سم مؤمنانو قالوا غوي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات هچری نغورک او منګتا باغی باندې چراغلی دی منګ ته د ښکارا دلیلونو نه والذي فطرنا او باغ ذات پیدا کړی یو منګا فقض ما انت قاض نو فیصلو کاغه چې ته فیصله کې چې سړي خو هغه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يقينا تفسلي كيف دي جوند دنيا كي سمت لبدي يعني استفسلي صرف دلت چري اخرت کو به سنشتي إنا آمنا بربنا يقينا من قيمان راولد بخبل رباني ليغفر لنا خطايانا دلیل بار چیو بخی منگ تا گناونا زمنگا وما اکرهتنا علیه من السحر او آغا چی زور کرتا پا منگ باندی باغی سر دست دکولو د جادونا والله خیر و ابقا او اللہ غورد ومیش دے إنه من يأتي ربه مجرما يقينا شان دادي سوق شراشي رب خبلت مجرم فإن له جهنم يقينا داغد بار جهنم دي لا يموت فيها ولا يحيا شنب امري باغيك يو نب جوندي خبي اللو جوندي بني جون بیس جون نہیں فائدہ من جون بے نہیں ومن يأتيه مؤمنا او سوق چراشی اغت مؤمن قد عمل الصالحات بدیس حال کی جعملون کرینیک فاولئک لهم الدرجات العلا ندر کسان دوی لپارا اوچتی درجی دی جنات عدن جنتون دامی شوالی تجری من تحتها الانهار شبی بلاد داغین ولی خالدین فيها من شبی باغیکی وذلك جزاء من تزکا او دا بدل دا غچا د چیزانی پاک کړي سنه د ګناونو نه د الله نه فرمانینه حدیث چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو شپږو یا نمبر آیت باندې ثواب ان شاء الله د واو یا نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه تعالی دې موږ په قران او حدیث باندې پوکي او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين